بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ د نننۍ ویډیو به د رش د خطرو باره کې بعض ټایم په بعض ځایونو کې ډېر زیات رش جوړ شي، لکه په بازارونو کې یا چېرته جلسۍ یا روډ بلاکي یا اکثر اکسیډنټ شوي خلک ورته راغونډ شي، یا مطلب یې لکه اجتماعګانې کېږي زموږ ځای په ځای باندې. نو په دې ځایونو کې رش او بعض ټایم په داسې ځایونو کې د رش د وجې نه خطرناک اکسیډنټونه وشي. د رش د وجې نه دوه قسمه اکسیډنټونه کېږي. یو دی چې کسان راوغورځېږي او نور چې کوم د ګڼې ګوڼې خلک یې پې د پاسه خدای مکه خپې کېږدي او د خپو لاندې راشي. او دویم چې بیا کوم ډېر زیات خطرناک دی نو هغې ته کراوډ کرش وایي، یا داسې چې ډېر زیات خلک په یو ځای کې یو بل سره جمع کېږي نو دا ولاړ خلک یو بل له دومره دقیقې ورکړي دوی یو بل ته بیخي راجوخ شي او د هغې په وجه باندې داسې کار وشي چې هغوی ته ساه اخیستل هم ګران شي او زړه پکې کار پرېږدي او خلک چې کوم دی هم په ولاړه په هغې کې د کس نه ساه وځي او شهیدان شي، مړه شي یا زخمیان شي ډېر زیات. په دې د رش اکسیډنټونو کې یو انګلیش کې ټکی استعمالیږي ټریګر پوینټ. لکه بعض ټایم داسې کار وشي د یو خاص کار د وجې نه چې کوم دی رش کې خلک منډه شروع کړي یا ټول یو طرف ته غونډ شي، نو هغه ټریګر پوینټس چې کوم دي کول پکار دي. لکه څوک مشهور سړی راشي او ټول خلک د هغه طرف ته منډه کړي، یا لکه چې څه پروګرام یا تقریر کېږي د خاص سړي، نو یې ته ټول خلک راغونډ شي په دغه ټریګر پوینټ کې. په دغه ځای کې بیا د رش د وجې نه د داسې کېدو چانس ډېر زیات دي. په رش کې بل قسمه چې کوم اکسیډنټ کېږي یا هور یا اکثر کله رش ځایونو کې هور ولګي نو د هغې په وجه هم حادثې کېدی شي. په رش کې بعض ټایم نور جرایم پیشه خلک راننوځي، خلکو نه جیب ووهي یا څه بل څه چلو کړي. بعض ټایم داسې کار وشي چې کوم ځای کې خلک ډېر راغونډ وي، هلته څه قدرتي آفت راشي، خراب یا سیلاب راشي یا ډېره هوا راشي یا څه راشي، نو هغه ځای کې چې کوم دی هم د رش د وجې نه بیا مختلف حادثې کېدی شي. دا خبره دې سره ریلیټډ نه ده، خو ووایو کوو جاپان مخکې ورځو کې فوټبال میچ شوی نو هغوی چې کله وتل نو ټول خلک ووته او جاپانیان چې کوم دی خپل چې کوم سټیډیم و هغه ټول ګندې صفا کړو، راوویستو، بهر یې واوغورځولو. د جاپان په رش کراوډ منیجمنټ کې چې کوم دی ډېر زیات ښه دی. یو عام سړی داسې حادثې نه بچ کېدو لپاره څه کولی شي؟ ټول اونلاین خبره خو دا چې تاسو کله وینئ چې په یو ځای کې ډېر زیات رش دی، د هغه ځای نه ځان ساتئ، هلته کې مه ورځئ، نو تاسو به د خطرې نه بهر یئ. چېرته هم په لاره کې مه ودرېږئ. تاسو به اجتماعګانو کې اکثر لیدلي یا په جوماتونو کې جمعې لمونځ وشي یا څه بل څه، خلک چې کوم دی په دغه کې ودرېږي، په لاره کې ودرېږي او هغې په وجه باندې لاره بلاک شي. چې کوم خلک وځي هغوی ته هم تکلیف وي او چې کوم سړی ولاړ وي نو ده ته هم خطره وي. چېرې هم د اسکلیټر چې بعضې شاپینګ مال کې یا په دغه کې نو هلته کې د اسکلیټرو مخې ته هم مه ودرېږئ. چې کله رش جوړ شي دکې مه وهئ، بس په کلار په سلو قدم ځئ. چې تاسو دکې وهئ نو مخکیني خلکو ته هغه کراوډ کرش چې څنګه ما ووایي چې خلک به یو بل سره ډېر زیات جوخ شي او په دغه کې ساه بندې شي، ډوب شي او ساه اخیستو کې تکلیف خلک وفات کېدی شي. نو دکې چرې هم مه وهئ او په لارو کې سامانونه مه ږدئ، همیشه سیټ ته سامان ږدئ. دا خو د عام سړي دپاره شوه. بعض ټایم چې لکه اوس جلسه ده یا څه بل څه غټ ایونټ دی، څه پروګرام دی، غټ واده دی یا څه دی، نو چې کوم ارګنایزرز دي، کوم چې دا غزي منیجمنټ دی، مالکان دي، هیله پکار دي چې اول نه یو پلان جوړ کړي چې د پته وي چې یاره دا پروګرام مونږ کوو، دې له به څو کسان راځي. ښه خبره دا ده چې څونه کسان تاسو راغوښتل غواړئ هماغومره پاسونه یا کارډونه سړی ایشو کړي چې ډېر زیات خلک نه راځي. په لارو باندې چک کولو لپاره سکیورټي سټاف یا نور داسې سټاف پکار دی چې هغوی په خلکو باندې نظر ساتي، کارډونه چک کوي. یو دا فیفا چې کوم دی، کوم چې دا فوټبال ورلډ کپ کوي، نو هغوی یو ډېر ښکلی ډاکومنټ شایع کړی دی سټیډیم سکیورټي او سیفټي باندې. هغوی پکې یو خبره کړې ده لیرز آف سیفټي، داسې لکه یو دوه یا درې لیرز آف سیفټي کې سکیورټي کېدی شي. مطلب دا دی چې کله خلک دې طرف ته راځي نو لومبني لیر کې چې کوم ګاډي ضرورت نه وي هغه ګاډي د هغه ځای نه واپس کوي. دویم لیر کې دا دی چې لکه ګاډي ودرېږي او پیدل خلک راځي، او په دریم کې بیا چې کوم دی د هر سړي پاسه یې چک کوي چې زیات خلک رانه نوځي. د پلانینګ دوران کې دا پکار وي چې موږ ته د لارو پته وي چې څو لارې به د راننوتو او د وتو دپاره پکار وي. د لارې په تعداد کې او په استعداد کې مطلب چې څونه کولو دي چې کوم خلک راځي چې دې لپاره به پوره یي که به نه وي، او خصوصا طور باندې چې کله ایمرجنسي شي ډېر خلک بیا یو ځای منډه کړي چې هغه لار باندې ټول خلک وتی شي که نه. لارو کې همیشه خلک او ګاډي یو بل نه بیل ساتئ، ځکه چې ګاډي او خلک یو ځای
نو ته وتو کې ګرانی او دا د حادثو ښکار کېدی شي. که تاسو سره بیزي روډونه کس دو درو ډیوټیو لګوي چې هغه ټریفک منیجمنټ کوي چې گاډو ته لار ښي او گاډو ته درېدو ځای ښي او وتو کې گاډو له مدد ورکوي. چې کله ون وی سیستم کې دی کې دا فایده وي چې ګاډي په اسانه باندې وځي. انټری او ایگزیټ دروازې که بیلې ساتلی شي بلې ساتئ. په دروازو باندې مختلف کنټرولز دي، د ټرسټرایلز ورته وایي، یا مطلب دا دی داسې کیمرې لګي چې هغه دا ټرسټرایل یا دا کیمرې تاسو له خلک شمارلی شي. څوک داسې خصوصي خلک دي لکه کوم معذور خلک دي د وتو او د ویستو دپاره لار او ارینجمنټس پکار دي. تاسو سره چې جوختې کومې بس اډې دي یا ټرین سټیشن دی یا څه دی نو هغه ذهن کې ساتل پکار دي او د هغې ټایمنګ ذهن کې ساتل پکار دي. چې کوم ګاډي یا خلک وځي هغې دپاره خصوصي فیسیلیټي پکار شي په اسانه وځي نو ستاسو رش به هر وخت کم وي. ګندونه چې کوم غورځېږي یا پوخ لرې کول پکار دي. دا بعض ټایم وي آی پي راځي یا مطلب لکه څه ډېر خاص مېلمانه وي د هغې دپاره بیل ځای او د وتو د ننوتو او د وتو لار پکار ده. داسې ځایونه چې کوم کې به ډېر زیات خلک را جمع کېږي باندې خصوصي نظر پکار دی چې هلته ډېر زیات رش جوړ نه شي. چې کوم د خوراک ځایونه دي هغه د رش د ځای نه لږ بهر پکار دي چې خلک ورپسې وځي ستاسو رش به کم وي. باترومونه بهر پکار دي چې خلکو ته اساني وي او رش کمیږي. او د فرست ایډ ارینجمنټس د ایمرجنسي لپاره پلانینګ ټایم کې پکار دي چې کله ایونټ شروع شي خلک راتلو شروع شي نو ستاسو کوم سیکیورټي سټاف ته پکار دی چې هغه د ټایم نه اول په لارو باندې ودرېږي، ټول ځای ګنټه دوه درې مخکې چک کړي. لیرز اف سیکیورټي څنګه ما ووي یو دي دوه دي درې دي هغه وکړي، ټول ټکټونه چک کوي، لارې کولو ساتي او هر سړی خپل سیټ ته رسوي. کوشش کوئ چې کوم عام خلک راځي چې دوی چې کله رواني شانه راشي څه څیز ته کم قیمتي پروزي پیل بال پین یا بل څه شی ته پروزي پسې چټېږي نه، بعض ټایم هغه ودرېږي او شانه والا خلک دي کور کړي او راوغورځېږي. اسلحه یا ټیر ګیس روړل هم نه دي پکار او د استعمالول هم په رش کې نه دي پکار. د ډېرې ګرمۍ او ډېرې یخنۍ موسم کې خیال ساتل پکار دي. همیشه کوشش کول پکار دي چې دا خلک رواني او دوی ودرېږي نه، لار بلاک کېږي. ایمرجنسي کانټیکټ نمبر یې چې سی یو کې باندې د دې ښه دغه دی ریفرنس شته. دې نه علاوه د فیفا سټیډیم منیجمنټ یا فیفا سیفټي سټیډیم سیفټي اینډ سیکیورټي ډېر ښه ډاکومنټس دي. دا ویډیوز لایک شیر او کمنټ کوئ پې. الله پاک دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. د لوی الله په امان.